خراغلاس د نړیدونکو نن باز کې د کرونا ناروغي پر سر باندې خبرې کوي چې ویل د افغانستان کې محسوس کیږي چې ګواکې افغانستان کې به هم دغه ناروغي راغلي وي خو تر دې دم پورې داسې کوم څه نه دي تثبیت شوي. پر همدې موضوع بحث لرو. باز کومه بلنه ورکړې ده د داخله مکروبي ناروغیو متخصص ښاغلي ډاکټر ساغر صاحب ستړي مشي په خیر راغلی خبرونه. مننه. سلام تاسو ته او د تلویزیون کارکونکو تلویزیون درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. مننه کوم. ساغر صاحب په بل دیو کې چې وروستیو پیښو څومره اندېښنې راپورته کړې دي؟ په ټوله کې دغه وایروس تیر ځل هم واقعیت لرل. په 2002 کال کې هم په لومړي ځل د ناروغۍ رامنځته شوله. هغه مهال هم تقریبا د 8000 پورې کسان مبتلا کړل. هغه تثبیت شول. بعد له هغې تقریبا 900 نفر خپل ژوند د لاسه ورکړ. هغې نه وروسته د کرونا وایرس یو بله واقعه په 2008 کال کې رامنځته شوې وه چې هغه ته میډل ایسټ ریسپیریټري سنډروم هم وایي چې منځني ختیځ کې رامنځته شوله. قطر، عربستان او چین هم هغه مهال په دې ناروغۍ باندې مبتلا شو چې په هغه مهال هم 2000 زیاتو کم نفر مبتلا شول، تثبیت شول او د هغې له جملې نه بیا 800 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړ. نوی سټراین چې کوم رامنځته شوی دی هغه د کرونا وایرس نویل په نوم نومول شوی 2019 په اخر کې او 2020 په اول کې رامنځته شو. دغه وایروس زیاتره تنفسي سیستم مصاب کوي. د تنفسي سیستم مربوطه اعراض علائم په ناروغانو کې رامنځته کېږي. د معمولي ریزش او زکام نه شروع ممکن تر شدید تنفسي ډسټرس سنډروم پورې هم مخته لاړ شي. نو چون په کم وخت کې ډېر مملکتونه په دې ناروغۍ باندې مصاب شول. اوس مهال تقریبا تر 10 مملکتونو پورې دې ناروغۍ شیوع کړې ده. زموږ په خواخوا کې همسایه هېواد ایران کې د 40 پورې واقعیت تثبیت شوي دي. د هغې جملې نه تقریبا د 8 کسانو مرګ تایید شوی. راګرځو ایران مسلې ته هم خو تر دې وړاندې شاید ډېری خلک د دې ناروغۍ د عواملو په تړاو باندې معلومات ولري، چې ډېری دغه عواملو په تړاو باندې معلومات ونه لري. که تاسو مشخصا وایئ چې اساسي عوامل د دغه ناروغۍ څه دي چې په دې باعث کېږي او علایمې څه شی دي؟ په عامه اصطلاح د دې منشأ د اولي منشأ د حیوانات دي. د لومړي ځل هم چې په چین کې د ووهان په ښار کې دا رامنځته شوی د یو سی فوډ یا د بهري حیواناتو پلورنځي مارکیټ نه دا حالت را شروع شو او دوی پرمختګ وکړو نورو هیوادونو ته. نو دا په زیاتره حیواني منشأ لري. مرغان هم په دې کې دخیل دي. هغه اول ځل چې کوم مخکې ما تاسو یادونه وکړه په 2002 کال کې هلته د پښه کې د دې لامل ښودل شوی و. بیا دویم ځل کې وخان د دې لامل ښودل شوی و. بیا خواخوا کې ځینې کتابونه د موږک او د سپي د دې یادونه هم کوي. ځینې مرغان هم ممکن په دې کې رول ولري چې د لومړنی میزبان یا هاس چې دی هغه دی او د هغې نه په یو ترتیب سره انسان ته انتقالېږي. یا داسې مستقیما انسان ته انتقالېږي یا نه انتقالېږي د حیواناتو څخه دا هم سوال لاندې دي. خو په هغه صورت کې چې د حیواناتو په واسطه باندې نور څیزونه منتن شي او د هغې نه انسانان استفاده وکړي نو په هغه صورت کې انسان مبتلا کېږي. او بله ډېره غټه د سرایت طریقه چې ده هغه د انسان نه انسان ته ده چې زیاتره د تنفسي افرازاتو د انتقال د لارې چې د دې ناروغۍ وقوعات زیاتېږي او بل انسان په دې باندې مبتلا او انفیکټډ یا منتن کېږي. که چیرې یو کس په دغه مرګونې ناروغۍ باندې خدای مکړه اخته شي د دوی لومړني او قوي تدابیر به څه باید وشي چې د دوی دغه ناروغۍ نورو ته سرایت ونه کړي؟ باید مخنیوی یا مثلا دوباره باید وشي؟ الحمدلله موږ تر دې شیبې پورې ستاسو سره غږیږي په افغانستان کې هېڅ تثبیت شوې واقعه چې هغه د کرونا وایرس له امله رامنځته شوي موږ نه لرو. الحمدلله ځینې شکمنې واقعې شته ده. سسپیکټډ یا شکمن کیسونه په چین کې 2 لکونه زیات دي خو تثبیت 80,000 دي. په هرات ولایت کې 3 کیسه د عامه روغتیا وزارت ویلي چې هغه موږ د پی سی آر نه وروسته د دې فیصله وکړه چې هغه په کرونا وایرس باندې مبتلا نه دي. دبلیو ایچ او هم دا خواست کوي چې د دې لپاره ښه معاینه چې دغه پی سی آر ده او د پی سی آر په تعقیب باندې تاسو فیصله وکوئ. هغې تعقیب باندې ولیدل شول چې ناروغانو کې د کرونا وایرس پېښه نه ولیدل شوې. موږ هم په همدې هیله یو چې افغانستان د کرونا وایرس نه پاک وي. انشاءالله تر اوسه پورې موږ کومه تثبیت شوې واقعه نه لرو. اوس راګرځو دې ته چې ایران زموږ ګاونډ هېواد ده. دلته د کرونا ناروغۍ ثبت شوې ده. پکې ډېری کسان شپږ ارقام یې ډېر شوي به وي. دغه کسان مبتلا دي. بلې اوس که چیرې دوی سره داسې تګ راتګ دوام کړي فکر نه کوم چې ډېر زر دغه ناروغۍ سرایت کوي د تګ راتګ بندېدل څومره اړینه خبره ده؟ د دې دپاره پرون هم عامه روغتیا وزارت ما سایټ کې ولیدل. په دې اړه آمادګي نه ولیدله. د فرهنګ وزارت، ترانسپورټ وزارت او هوانوردۍ او د سرحداتو له چارواکو سره په دې اړه بحث کړی، خبرې کړي دي، ځینې شرایط یې وضع کړي دي. عامه روغتیا وزارت په دې اړه جدي دی. دا یوه میاشت یوه نیمه میاشت راهیسې زه وینم خپل وزیر صاحب او معین صاحبان په دې اړه ګرځي. په روغتونونو په ولایتونو کې مسؤلین ټاکلي، د زون په سطحه مسؤلین ټاکلي تر څو خدای ناخواسته د ناروغۍ د شیوع په وخت کې یا د دې د رامنځته کېدو په وخت کې باید لازم تدابیر ونیسي. په سرحداتو کې په ټولو هیوادونو کې چې دی چک باید موجود وي او چې هغه ناروغان سي هغه خلک سي له هغه هیوادونو نه راځي چې هلته دا ناروغي ډېر شوي ولري. اوس کوم ښار د ایران دی هغه مهاجرونه چې زموږ افغانان دي هلته مهاجر دي د قوم له ښاره افغانستان ته راځي هغوی باید وپلټل شي. د هغوی د حرارت درجه وکتلی شي. هغه د فزیکي او لابراتواري معاینات د دې وشي. دا ښه خبره ده.
سوچ تړل د سرحداتو هم یو انتخاب دی، خو هغه صورت کې چې په ایران کې دغه واقعیت ډیر شي او ډیر خلکو مبتلا کړي. یوازې د قوم د ښاره فکر کوم ټول سرحدات تړل به مناسب نه وي، خو که چیرې یو چک جوړ شي او طبي چک پوینټ هلته جوړ شي چې ډاکټر صاحبان موجود دي، ځینې ځانګړي آلات موجود دي، د هغې په تعقیب به ناروغان میینه سي چې دوی کې دا نښې نښانې سته که لکه څنګه چې مخکې ما ویل دا مرض مرګونه یې دا ډېر زیات شدید دی. اوس دلته په دې برخه کې د حکومت د عامه روغتیا وزارت مسؤلیت څه کیدای شي؟ څه ډول تدابیر دوی باید ونیسي چې حداقل د دغه مرض څخه مخنیوی وشي؟ عامه روغتیا وزارت الحمدلله موږ باید په غیاب کې ترې مننه وکړو، په دې برخه کې جدي دی. ما مخکې هم وویلې یو نیمه میاشت مخکې هم انتني روغتون د خپل وزیر صاحب راغی، معین صاحب راغی، زموږ معینان هم ورسره وو. هغوی د یو ځانګړی وارډ چې هلته موږ مخکې لرو هغه یې دې دپاره ځانګړی کړ. بیا هغې نه وروسته فیصله وشوه چې خامخا نه ویل کېږي دا ناروغۍ په افغانستان کې رامنځته نه شي او سرایت یې زیات نه شي. بیا هغوی د افغان جاپان په نوم روغتون چې دارالمان په سړک کې پروت هغه یې دې دپاره ځانګړی کړ. ځینې ډاکټر صاحبان زموږ دې ته اماده شول، ویې ویل چې موږ په ولنټیر خدمتي ډول هلته ځو. اوس هم هلته بې مریضه ډاکټر صاحبان زموږ نوکري ورکوي او اماده دي انشاءالله په دې برخه کې. عامه روغتیا وزارت چې بل د هغې وقایې په حساب باندې باید نوره توجه زیاته شي، د ماسکونو ویش زیات شي، د حیواناتو د محصولاتو نه د استفادې لپاره باید ځانګړې لارښوونې ولرو. موږ هم دا وایو چې کله هم عام خلک له حیواني محصولاتو نه استفاده کوي، که هغه موږ هګۍ یادونه وکړو، د غوښې یادونه وکړو، باید صحیح پاکه کړی سي، جوش کړی سي، ښه پخه سي او د هغې نه استفاده وسي. اوس راګرځو ته چې د عامه روغتیا وزارت دوی ویلي دي چې دلته په مرکز او شمېر ولایتو کې دوی مرکزونه د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره جوړ کړي دي، روغتونونه جوړ کړي. کوم تدابیر چې د عامه روغتیا وزارت نیولي دي رښتیا هم دا بسنه کوي؟ دا بوشي کړ چې خدای مکړ کوم کس که په دغه ناروغۍ باندې اخته کېږي د مخنیوي لپاره باید کوم تدابیر چې نیول سوي دا کافي وي؟ آمادګي داسې ده چې نظر په اوقاتو سره نیول کېږي. فعلا لپاره چې موږ هېڅ کیس نه لرو دومره آمادګي زیاته ده، خو که خدای نخواسته کوم مهال دا ناروغي رامنځته کېږي، شیوع او قوات یې رامنځته کېږي، پراختیا مومي، په هغه صورت کې باید وزارت لازم تدابیر په دې برخه کې ولري. څه موده مخکې وزیر صاحب له بهرنیو هیوادونو له سفیرانو سره یو مجلس هم درلود چې خامخا که افغانستان ته دا وایروس راځي، دا ناروغي راځي، په دې اړه تاسو له موږ سره همکاري وکوئ. نو د نړیوالې ټولنې همکاري په دې برخه کې مهمه ده. موږ یو جنګ ځپلی هیواد دی، مشکلات ډیر دي، په عادي سطح هم موږ مشکلات لرو. دا هم که خدای نخواسته افغانستان ته راځي یو جدي مشکل دی. نو نړیواله ټولنه باید دې ته واداره شي که خدای نخواسته کوم مهال دا وایروس افغانستان کې ولیدل شي، له موږ سره د همکارۍ لاسرسی کړي. په افغاني ټولنه کې مالداري هم تر ډېره برید برود ترسره کېږي. په لرو پرتو سیمو کې هغه کورنۍ چې دوی له حیوانات سره ډېر زیات سره کار لري، تماس لري، دوی ته څه کول پکار دي؟ ته مو نظریه څه ده چې دوی کله دغه حیوانات سره تماس نیسي هغه نه وروسته دوی باید څه وکوي؟ او هر ځل چې کله هم د حیواناتو سره تماس کېږي باید یو بر مصرف دستکش استعمال شي. د هغې په تعقیب باندې چې د دستکشو په تعقیب باندې کله هم یو ځل دستکش استعمال شي هغه باید ایسته شي، بیا دوباره استفاده نه شي. د حیواني محصولات سره ډېر په احتیاط سره تماس ونیول شي. او د بلې خوا نه دا مسله ده چې هر ځل د حیواناتو له تماس نه وروسته باید لاسونه په صابون سره وینځل شي. که چېرې صابون موجود نه وي بیا د انټي سیپټیک لکه الکول نورو شیانو نه استفاده وکړي. همدارنګه هغه کسان چې کله هم د دوی شک پرې راځي که خدای نخواسته دا ناروغي افغانستان ته راځي، تر اوسه خو نه ده لیدل شوې، نو هغه صورت کې هم د تماس نه وروسته د لاسونو وینځل یا د انټي سیپټیک استعمال دا د هر انسان او شخص لپاره مهم دی. همدارنګه د ماسکونو استعمال مخکې ما ویلی چې کاشکې یو ماسک ما ځان سره راوړی هغه یو ځانګړې طریقه لري. د ماسک اچول هم یو خوی داسې چې ټوټۍ ولې اوس ډاکټر صاحب دې ته راګرځو چې ماسک باید زر تر زره تغییر سي، تبدیل سي که نه؟ د ډېری داسې کسان دي چې یو ماسک څو ځلې استفاده کوي، د ماسک په تبدیلولو کې هم اړتیا لیدل کېږي که نه؟ که دغه یو ماسک باید کافي چې څو ورځې باید هغه استفاده سي؟ خو دا داسې ده چې نظر د طبي سټف لپاره چې څوک په شفاخانه کې کار کوي داسې ناروغانو شکمنو ناروغانو سره لاس مخي، نو هغوی دپاره پکار ده چې هر ځل د تماس نه وروسته باید ماسک بدل کړي. عامو وګړو ته چې په عامه جامع کې ګرځي هغوی ته څه جدي مشکل نشته، 2 ورځې 3 ورځې استعمال کولی شي، مشکل نه. راګرځو د عامه پوهاوي په برخه کې چې ما تاسو ته مخکې هم ویلي لرو پرتو سیمو کې ډېر داسې کسان چې کېدای شي داسې کسان به وي چې دغه ناروغۍ څخه دوی اصلا خبرتیا ونه لري چې ګواکې کرونا یعنې څه. دغه برخه کې اوس عامه روغتیا وزارت ته دیني عالمانو ته کوم کسان چې هلته مسؤل دي دوی ته څه کول پکار دي چې بالاخره عامه پوهاوي برخه کې هم دوی کار وکړي؟ وزارت ته پکار ده چې پیلن خو هغه د ما مخکې تاسو یادونه وکړه چې په هر زون کې هر ولایت کې یو نماینده ټاکلی دی. دغه پروسه د مخته ویسي د مسجدونو تر ملا امامانو، د مکتب تر معلمانو، د عسکري قطاعاتو د قومندانانو د دې پورې د هغوی د روزونکو پورې باید خبره شي، د پراخه شي د ناروغۍ په اړه معلومات ورکړل شي، د لومړني اعراضو په اړه
د دې د لومړني اراضو همدارنګه د دې د خاص اراضو په اړه باید عام خلکو ته معلومات ورکړل شي. کوم کسان باید د دې ناروغۍ لپاره وپلټل شي، دا یو بیل سوال دی. هغه کسان چې 14 ورځې مخکې هغه صحي ته سفر کړی چې دا ناروغي پکې وقوعات لري، او یا هم هغه کس چې 14 ورځې مخکې له داسې یو ناروغ سره تماس کړی چې هغه خدای نخواسته په کرونا اخته دی، نو دغه ناروغانو باید جدي ونیول شي. په ټوله کې باید تلویزیونونه، راډیوګانې، میډیا په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. وزارت هم یو څه نصب روان دی په دې برخه کې، ځینې اشتهارات لري. نو انشاءالله په ټوله کې باید رسنۍ او وزارت او د مسجد ملا امامان ټول ملت باید هغه کسان چې طبي سټاف دی په دې اړه باید عامه خلکو ته پوره معلومات ولري. ډاکټر صاحب، افغانستان یوه سنتي ټولنه ده. کله چې یوې کورنۍ کې ناروغ پیدا کېږي، دا بیا واضح خبره ده چې د هغې ناروغ پوښتنې ته به ډېر کسان په دستجمعي توګه باندې ورځي، د هغه څخه به پوښتنه کوي. کله چې دغسې ناروغانو لیدو کاتو ته کسان ورځي، دا څومره خپله ویره خپرولی شي، د خطرات د دې پیدا کولی شي چې دغه ناروغۍ نور هم سرایت پیدا کړي. اوس په دې برخه کې څه کول پکار دی چې باید کوم مریض په دغه مرض باندې اخته سي، څه ډول باید د هغې پوښتنه وشي، سنجي ټولنې له مخې باید څه باید وشي؟ زه وایم چې دا به وخت نه مخکې وي، خو الحمدلله بیا هم زه وایم چې موږ تایید شوی کیس د دې نه لرو په افغانستان کې. خدای نخواسته کله دا کیس افغانستان ته راځي، نو کار دا دی په چین کې چې د پریونشن او وقایه په 3 طبقو خلکو کې ده. مریض لپاره بیله توصیه ده، طبي سټاف لپاره بیله توصیه ده، او د عامو خلکو لپاره بیله توصیه ده، او د هر یو لپاره ځانګړي قوانین دي چې څنګه ځان وساتي. نو مریض ته دا پکار دی چې ځان څخه زیات په وزن پرېږدي، زیات نماز ځان سره نورو کسانو سره ونه کوي. همدارنګه خپل هغه د خوراک توکي چې کوم د استعمالي هغه ځانګړي کې بیلې کې نورو انسانانو نه. همدارنګه چې کله هم هغه حادثه او پرنجی کوي، نو کوشش دا وکړي چې یو بار مصرف دستمالونو نه استفاده وکړي، او هغه یو ځل استعمال وروسته هغه په زبالهدانۍ کې واچوي، او همدارنګه د خپل اتاق ځانګړی کړي، نورو کسانو نه ډېر تماس نه ډډه وکړي. بیا هم زه دا وایم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې دې تثبیت شوې واقعه موږ الحمدلله شکر چې دا واقعه دلته په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. اوس راګرځم دغه موضوع ته، که چېرې رښتیا هم په یو کورنۍ کې که ډېر زیاته تجمع وسي، نه یوازې دا ناروغۍ نور ناروغیان هم خپرولی شي که نه؟ نه خیر، دا ناروغي داسې ده چې عموما هغه ساحې یا هغه ځایونه د ساري ناروغیو لپاره مساعد دي چې هلته پاپولیشن ستراتیژي یا تا چې مخکې خبره وکړه چې د ډېر نفوس موجودیت وي که نه، هلته د دې ناروغۍ ممکن چین هم یو علت هم دی چې هلته نفوس ډېر دی او ډېر کسان اوسېږي په کمه ساحه کې. دا وایروس ځکه بس په تیزۍ سره د خپرېدا وړ دی او خپرېږي. دا وایروس چې کله هم رامنځته کېږي، دویمي انتان ته زمینه مساعد کوي، یعنې دویمي میکروب ته زمینه مساعد کوي چې هغه حالت بیا د ناروغانو وخیم حالت خواته ناروغان ځي، په هغه صورت کې چې یو بل انتان هم واخلي. خو که یو څوک د سره په دې ناروغۍ باندې مصاب نه وي، نو هغه د بل میکروب چانس نشته دی. راګرځو نړیواله ټولنو ته چې د نړیواله ټولنو مسؤلیت په دې برخه کې څه کېدای شي چې چین یو زبرځواک هېواد دی، دوی کولی شي چې خپل هر محصولات هر څه په خپل هېواد کې جوړ کړي، خو تر دې دمه پورې د دغه ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي دی، په دې واکسین باندې کار کوي. اوس د نړیواله ټولنو څه مسؤلیت کېدای شي چې باید دغه هېوادونه چې دوی پرې اخته شوي دي د دوی کومک ورسره څه باید وي؟ مسله داسې وه چې دا یو نوی ماډل وایروس، ما مخکې عرض وکړو چې نوی سټرین دی. هغه پخواني چې کوم رامنځته سوي وو هغې نه لږ څه تفاوت لري. بل دا دی چې سپیسیفیک انټي وایرل یا په عامه اصطلاح موږ وایو چې د وایروس ضد خاصه دوا دې لپاره نه ده پیدا شوې چې د دې وایروس کلرنس یا پاکوالی رامنځته کړي. دغه حالت یو چلنج دی د نړۍ لپاره. نړۍ په دې باندې کار کوي، WHO هم په دې باندې لګیا ده چې ځینې انټي وایرل پیشنهاد شوي دي چې هغه د دې د وایرل لوډ په وینه کې د وایروسونو د اندازې د کچې د کموالي سبب ګرځي، اما مکمل پاکوالي سبب نه ګرځي. نړیواله ټولنې ته پکار هم دا دی چې د سرحداتو په ساتنه کې، د سفرونو په هغه کې یو هېواد نه بل هېواد ته همدارنګه هغه ساحې چې هلته جمعیتي وي، یعنې ډېر کسان راجمع کېږي. مخکې معروض مکتبونه او لیلې او هاسټلې او د عسکري خطاب دې ځایونو کې باید ځانګړې پاملرنه وکړي، هلته د وقایې ځانګړي تدابیر ونیسي. همدارنګه هغه هېوادونه چې های رسک کې قرار لري د ناروغۍ او د ناروغۍ سره مصاب وګړي لري، نور هېوادونو ته د هغې په سفرونو کې یو څه ناڅه کموالی راوړي. پرون موږ تاسو خبر ولید چې قطر ایرویز او عربي اماراتو ځینو طیارو د ایران ته د پرواز د کموالي خبر ورکړ. یو علت هم دا و چې هلته د دې واقعات ولیدل شو. په مجموع کې دغه څو خبرې چې پروازونه کم شي، تګ راتګ هغه هېوادونو ته کم شي چې هلته د دغه وایروس نښې نښانې او په ناروغانو کې لیدلی شوي دي. او په داخل د هېوادونو کې هم دا پکار دی چې هغه ولایت چې په های کچه یا په های رسک کې قرار لري او په دې ناروغۍ باندې اخته دي، هغه ولایتونو ته د سفر اندازه او کچه راکمه شي. بله ډاکټر صاحب، چیرې د همدغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره ډېر زیات جدي تدابیر ونه نیول سي یا په دې بریالي نه سي چې بالاخره د دې ناروغۍ علاج یا هم طریقو ته باید څومره په دغه ناروغۍ نور هم مرګونې سي، څومره به خطرات ګواښونه نور هم زیات کړي، د مرګ ژوبله او د دې ګرافه ډېر زیات لوړه کړي. وایرسونه په ټوله کې داسې دي چې وایروسي امراضو مقابل کې
خاص د ویروسونو ضد دواګانې دومره نه استعمالیږي. په ټوله کې د انسان معافیتي نظام د ویروس په وړاندې ډېر مهم دی. موږ تاسو باید د کرونا نه دومره ونه ډار شو لکه څومره چې خپل د ټیټ معافیتي سیستم نه وویریږو، ځکه چې ویروسونه زیاتره سلف لیمیټډ دي، په دې معنی چې خپله ښه کېدونکي دي، خو په هغه صورت کې چې د انسان معافیت غښتلی وي. چې د انسان معافیت غښتلی نه وي ممکن هغه ناروغ وضعیت خراب شي، سپسس خواته او د نورو ارګانونو د وظایفو د خرابوالي او د مرګ سبب ګرځي. په هغه صورت تاسو هم مخکې اشاره وکړه چې په 2002 کال کې فکر کوم دې ته ورته ناروغي پیدا شوې وه. که چېرې دا ډول ناروغي پیدا کېږي بلته د همدغو هېوادونو مسؤلیت څه کېدای شي چې د احتمالي د نورو مرضونو د مخنیوي لپاره باید دوی څه وکړي؟ رښتیا هم دومره دا جدي مسله نه وه چې دوی ترې سترګې پټې کړي، که نه باید دې لپاره کار څه ووایي چې د نور دې ته ورته د مرضونو مخنیوی کړی وي؟ خو کار باید شوی وي، دا ښه خبره ده، خو دا د هېوادونو ټکنالوژۍ پورې مربوط کېږي. او بل ما یو عرض وکړو چې دا یو نوی سټرین دی. هر سټرین د دغه لپاره چې د یو نوی انټي وایرل باید جوړ شي. هغه پخوانیو دپاره دوی همغه وخت آمادګي ونیوله، کم کسان مبتلا شول او په کم وخت کې هغه ناروغي ایریډیکیټ یا له ساحې نه لرې کړله، او کوم کسان وفیات چې لرل هغه وه. خو اوس مهال چې کومه ناروغي د کرونا نوویل وایرس له امله رامنځته شوې ده، دوی باندې جدي کار روان دی. جاپان واخله تر اروپا پورې طبي ټولنې په دې باندې کار کوي. WHO په جریان کې دی، په میلیونونو ډالر په دې باندې مصرف شوي دي تر څو یو خاص انټي وایرل د دې لپاره جوړ کړي، خو تر اوسه په دې باندې قادر شوي نه دي. د بلې خوا نه دا ناروغي واکسین نه لري، د دې لپاره ځانګړی واکسین نه لري چې انسانان د دې نه وقایه کړي. او بل ممکن یو ځل انسان مبتلا شي، دویم ځل بیا مبتلا شي، ځکه چې دا ناروغي دایمي انټي باډي نه جوړوي د انسان په بدن کې. یو ځل انسان مبتلا شو ممکن بیا بل وخت مبتلا شي، نو دایمي انټي باډي هم په دې کې نشته ده. دې ناروغي یو چلنج هم دا ده چې دا یو نوی سټرین دی، په دې باندې کار روان دی تر څو سپیسیفیک انټي وایرل دې لپاره. موږ هېوادوالو ته توصیه کوو چې خپل معافیتي سیستم باندې کار وکړي. خو ډاکټر صاحب ډېر په لنډو کې راته وایي که چېرې یو کس په دغه ناروغي باندې مصابېږي، بیا هغه نه وروسته د تداوي کېږي، د بیا بېرته پیدا کېدو امکانات به وي که نه چې دغسې یو مرض یې بېرته راپیدا شي؟ ممکن هغه صورت کې چې دوباره د لدی سره تماس پیدا کړي، لومړني محرق سره تماس پیدا، معنی چې د انتان د لومړني محرق سره تماس پیدا کړي، ممکن دوباره هم د انسان په دې ناروغي باندې مبتلا شي، نو بدون د دې نه امکان نه لري. ډېر زیاته مننه ژوندی اوسئ، دا چې خبره ډېر زیاته مننه. تمام خلو تر د وروسته د خبرونو دوام ته